او اول خان رسوا ادبي ټولنه اوس د ډسټریکټ 400 د لیول نه ده، هغه د صوبې او د پاکستان د لیول ده. دغه تنظیم رخکړې ما دی، د دغه تنظیم دپاره خلک را بللې ما دي او تورنځوالو خو په ما ننګ کړی دی. رسوا ادبي جرګې خو په ما ننګ کړی دی. د ګران لومبي کتاب زما کشر امجد چاپ کړی دی. ګران خو موږ ولګېدو، دارشد جان دي را سره و، دا د جرګې ملګري را سره و، او لومبې موږ د ګران په نوم باندې ځلې دا تنظیم جوړو. تاسو یې مخالفت کړی، تاسو زموږ خپې والې وې، تاسو را پسې خبرې جوړې کړې وې. زمو د ګران دارشد او د ګران د اول خان رسوا د جرګې او د ګران بلتون به څنګه راولی؟ دا کې د ټول نه لوی کردار په دې ټولو سازشونو کې د ټول نه لوی کردار زموږ د رضاړو مارګرو ادا کوو چې دا ساګر جان د کمیټې ممبر شو. ډېر راپاسې دوی زه نشم کولی، دا جانزیب مومن چې دی دی به موږ د کمیټې ممبر کړو. داسې تنظیم نشي جوړېدی چې د هغې بنیاد په بنیتۍ باندې کېښودی شي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نون القلم وما يسترون. ډېرو قدرمنو محترم صدر محفل، دا نن ورځ خصوصا زما دپاره ډېره د ویاړ ده، ډېره د فخر ده. نن موږ د یو داسې ملګري د هغه په ژوند هغه نازو چې د هغه یو ډېر لوی د پښتو ادب په دې دنیا کې مقام هم دی او ستړی هم دی. سره د دې چې د هغه وسایل او وسیلو هغه ته د دې اجازت نه ورکوو، خو بیا هم هغه تر خپله وسه پورې دومره خدمت د پښتو ادب کړی دی چې که د هغه موږ هر څومره ستاینه وکړو نو هغه کمه ده. خبرې ډېرې زیاتې دي. د سروزو نه په دې سوشل میډیا باندې یو څو ملګرو که د ګیلې په شکلو او که د طنز په شکلو، خو د دې پروګرام په مخالفت کې په عجیبه طریقو باندې پوسټونه شروع کړل. ما شاهکار صاحب دي ته ټلیفون هم وکړ او ورته مې ویل چې تاسو ښه د حوصلې نه پوسټ مې جواب هم ورکړ چې د ډېر حوصلې نه کار والی دا خلک تاسو جذباتو کې راوستل غواړي. هغوی چې هر څه غرض و، هر څه مطلب یې دی، هغې سره زموږ څه کار نشته. دا پروګرام اتفاقاً زه راغلی وم، یو مازدیګر موږ دلته ناستو او دوی وی چې د بدر صاحب په اعزاز کې موږ یو پروګرام کول غواړو. موږ دلته تاریخ مقرر کړ، هغه تاریخ موږ اناونس کړ. موږ ته دا پته هم نه وه چې یاره د یو تنظیم په دغه ورځ باندې پروګرام دی. دغه تنظیم رخکړې ما دی، د دغه تنظیم دپاره خلک را بللې ما دي او دغه تنظیم د دې ارشد جان شاهکار په خوله باندې چې په خیبر ټي وي کې زموږ د دواړو مشترکه پروګرامو چې د پېښور نه راووتو، شاهکار صاحب ما ته وی یاره لالا د ارشد خان ډېر خواهش دی چې د دې ضلعې دپاره یو تنظیم جوړ کړو
او دا ډېره ښه موقع ده. حالات داسې دي چې که په دې کې موږ دا تنظیم جوړ کړو نو ډېرو ملګرو به د خیر ښېګړې کار روان شي چې ته یې هغه او موږ در سره کشران یو نو دا به یو ډېر مضبوط ټیم جوړ شي. او لکه څنګه چې نن دلته تاسو ولیدل په دې تورمزو کې چې د رسوا ادبي جرګې ټیم ورک دې ټولې صوبې ته وښول چې که خلک پروګرام کوي نو داسې دی کوي. دقسې موږ غوښتل چې د دې ضلعې په سطح باندې یو مضبوط ټیم ورک جوړ شي چې موږ د دې خپلو ملګرو څومره مدد کولی شو څومره امداد کولی شو چې هغه وکړی شو. ځکه چې زموږ حالات داسې دي چې زموږ په سلو کې د 2 ملګرو به وس کېږي خو د نورو ملګرو وس نه کېږي. موږ لاړو ارشد خان سره کېناستو. دا وخت چې موږ ورسېدو ګل آباد ته هغه 2-3 ملګري نور هم راوغوښتل جانې و داسې یو کس نیم نور مو موږ کېناستو پروګرام هم جوړ که او ما ته یې وي چې ته ډېر به ښه دی چې ته یو پوسټ وکړه. ما پوسټ وکړه او خلکو ته مې دعوت ورکړه د ارشد خان د ځای ورته مې چې هلته به کینو هلته به تنظیم جوړو. دا ټولې خبرې مونږ 2 ورځې په منځ کې وي. ما ته شپې د رزړو نه یو سړي ټلیفون وکړه چې د ټولو نه لوی شرارت پکې راغو. ما ته ټلیفون وکړه چې خان لالا د خلکو خو څه بل څه شروع کړي. ما یې ولې وی چې تنظیم کې دی ته یا ستا د ملګري راشي. نو ما سره خو ملګري هم نشته ته خو د یو کس یم او د اشنغر ټولې زما ملګري دي نو تاسو به بیا دا ټولې لر کوئ. وی چې یاره دغسې څه خبره روانه بېګا میټینګ شوی او سبا شپې له بیا میټینګ دی. ما بالکل ځان ناغرضه کړ. دوی ته مې مونه وی چې یاره داسې څه خبره روانه خو دوی خبر وو چې یاره څه کېږي. موږ چې لاړو هغه ورځ باندې هغه حالات بالکل بدل ان تر دې پورې چې ما باقاعده اعلان وکړ چې زه نه صدارت کوم زه بیمار یم او نه صدارت کولی شم. تاسو مهرباني وکړئ د دې صدارت دپاره که هر څوک تاسو خوښوئ خوښ یې کړئ نن یې خوښ کړئ. دوی ته دا هم پته وه چې که نن موږ دا الیکشن کوو نو دا د دوی نه نشو ګټلی. بیا ته چل خطا بیا چل نه ورته چې څه چل وکړو. ما ورسره څه وکړه ما د سرپرستۍ اعلان ما په خپله خوله د ارشد خان وکړ او ارشد خان ډېر خوشحاله شو چې زه تاسو سرپرست کړم او هغه د سرپرستۍ قابل مو باید چې موږ هغه مشر و چې هم سرپرست کړی وي. خبره چې کله وزنګېده نو ما یې نن به رانه تاسو دا صدارت خو نه الی کم از کم او نه به رانه دا جنرال سیکرټریشپ اخلی. اوم په اقر ورځ هغه تنظیم دغه زما ړومبی ورځم او دغه زما اخري ورځم وه او بیا مې باقاعده اعلان وکړ چې داسې تنظیم نشي جوړېدی چې د هغې بنیاد په بنیتۍ باندې کېښودی شي. ما دوی ته وی چې خانه زه داسې تنظیم ته نه ورځم نه پکې شاملیږم چې د هغې په ړومبۍ شپه باندې په هغې کې سازشونه شروع شي او بیا خبره دې ته راورسېده چې ارشد دې نه او دوی ګوره دومره د اخلاص نه کار واغېشت چې دا ساګر جان د کمیټې ممبر شو. دی راپاسېد وی زه نشم کولی دا جانزیب مومن چې دی دی به مونږ د کمیټې ممبر دوی خپله ممبري واغېشته هغوی له یې ورکړه. د هغې باوجود هم هغه سازشونه مسلسل شروع او په هغې کې د ټولو نه لوی کردار په دې ټولو سازشونو کې د ټولو نه لوی کردار زموږ د رزړو ملګرو ادا کوو. زه حیران دی ته یم نن یې د ګران صاحب په دغه کې په یاد کې مشاعره جوړه کړه چې موږ د ګران بابا مشاعره کړو. یا د خدای بندیان اول خدا تپوس وکړئ چې تاسو کې څومره خلک ګران پیژني.
او که د ګران زامن هم تاسو راولی کښېنوئ نو زما د ګران د ارشد او د ګران د اول خان رسوا د جرګې او د ګران بېلتون به څنګه راولی دا خو داسې تړلی بېلتون دی چې دا په هېڅ طریقه نشي شلی دی ګران خو موږ ولګېدو د ارشد جان دي را سره و دا د جرګې ملګري را سره و او لومبې موږ د ګران په نوم باندې ځلې دا تنظیم جوړو تاسو یې مخالفت کړی تاسو زموږ خپې والې وې تاسو را پسې خبرې جوړې کړې وې او لا پکې دام وې چې هسې نه چې ګران باچا خرڅ کړي د ګران لومبي کتاب زما کشر امجد چاپ کړی دی او زه په دې فخر کوم زموږ په ګران څه احسان نشته ګران سره زموږ داسې اشتراک دی داسې مینه ده چې هغه مینې امجد دې ته راښ کړ چې هغه د هغه کتاب چاپ کړ موږ په چا باندې احسان نه کوو موږ خلک اخلو خرڅو نه دا ورته نن صفا ډاګیز دویم موږ خلک اخلو موږ خرڅو نه او اول خان رسوا ادبي ټولنه اوس د ډسټرکټ 400 د لیول نه ده هغه د صوبې او د پاکستان د لیول ده که د چا دا سوچي چې موږ به د ځلې تنظیم جوړ کړو دا خلک به موږ پسې را روان شي نو دا د هغوی غلط فهمي ده نه د هغوی ادب کې څه کردار شته نه په ادب کې څوک پیژني په دې کې د یو کس ماته ځان وښیي چې هغه چېرته په دغه خبره په انټرنیشنل سیمینار کې هغه ورکې خو هم ولاړي ابل اوس کاظم نیاز هم د دې کلي و کاظم نیاز ابل اوس د دغه پروګرام کړو د شاهین صاحب یو سړي دی په ټول پروګرام کې تقریر هم ما کړی دی نظم هم ما ویلی دی د دوی ټولو کې یو کس ماته وښیي چې سیوا یې د میا صاحب نه چې یو میا صاحب له دعوت ورکړو هغه ټول رپېده چې هغه نظم یې خپل وی نور یې پکې چاته ویلي هم نو د خپل کلي خلک هم ټول پېښور نو تاسو خو دومره ما ډېر د صبر نه کار واخیست ما یې دا زما کشران دي بار بار یو ځل نه دوه ځله نه درې ځله نه بار بار دوی دا غلطي کوي د دې نه پس دا ښکاره او صفا وایو چې موږ په ادب کې پرې جنبې جوړول نه غواړو خو که د چا شوقي نو بیا په دغې چلم پیږو چې خلک څنګه خلک اسمان ته خیږي او بیا څنګه راغورځوي بیا راله دغه چلم راځي زه که چاته زما په دې خبرو باندې تکلیف رسي زه د هغوی نه معذرت غواړم خو دا بعضې خبرې سپیناوالې ډېر ضروري و بغیر د دې نه کېده نه موږ ډېره خاموشي اختیار کړه ما په دې خپلو کې او تورمزوالو خو په ما ننګ کړی دی رسوا ادبي جرګې خو په ما ننګ کړی دی نو زه اوس هغوی په ځای پرېږدم او تا پسې روان شم چا چې په ما ننګ کړی دی هغه په ځای پرېږدم او تا پسې روان شم موږ بیا هم درته وایو چې دا خبرې موږ نه مخې ته راولو خدای دې کړي چې تاسو د ګران باچا په نوم باندې خلک راغونډ کړو بیا هم موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې زمونږ یو داسې مشر یو داسې خوږژبې شاعر تاسو وستایو موږ د هغې ډېر مشکور یو دا وخت ډېر زیات ناوخته دی زه ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم بدر صاحب ته په دې ورځ چې کومه نن موږ د هغه سره تېره کړه په دې ډېره شکریا ادا کوم د ګران بابا یوه خبره راته یاده شوه د ګران بابا په اعزاز کې موږ پروګرام کوو احسان صاحب ما ته ټلیفون وکړو وایس چانسلر وی ته چېرته یې زه د اسلام آباد نه روان یم وی ته زر ځان راورسوه ټلویزیون والا د 3 ټي وي ګانو والا مې راغوښتي دي په هوټل کې مې پروګرام کړی دی او د ګران په یاد کې ما ورته ویل د خدای بنده ګران خو ژوندی دی
د هغه په یاد کې نه هغه سره ما هغه سره پروګرام کو نو ګران باچا چې ما د کور راواغش او مونږ هغه هوټل ته لاړو نو ګران باچا ما ته وی ما زما یو ته به ګورې په ما خبرې کې دا نو ټول ما ته بنیته دي وی دا ټول ما ته بنیته دي هغه بنیته راپاسېدو ګران باچا نماندي زه خو حیران په دې خبره یم چې ګران باچا ما ته پخپله وی دا ټول ما ته بنیته دي هسې نه بل څه وایي ستاسو ډېره زیاته شکریه دا وخت ډېر ناوخته دی او خصوصا د صدر صاحب چې هغه د پېښور نه د دیر نه راشي او بیا د پېښور نه راشي او دلته موږ سره کینی زه ډېر مشکور یم او خصوصا د رسوا ادبي جرګې د ټولو ملګرو ډېره شکریه ډېره مهرباني والسلام